سلام ګیلانی یم یو ځل بیا تاسو ته د نوي ویډیو مربوط موضوع وړاندې کوم چې موږ تېرې موضوع په تعقیب سره چې ګوګل ټولګی یا ګوګل کلاس روم نو هیله ده چې دا ویډیو هم تر پایه راسره وګورئ د دې ویډیو موضوعات به هم وڅېړو نو راځو نن پر دې موضوع باندې بحث کوو چې ګوګل ټولګی د دې لیدلوري یا دا چې استفاده کوي په څو شکله به دی معلومیږي چې ورته معلومیږي د ګوګل ټولګی په لیدلوري کې موږ تاسو کولی شو چې دوې برخې دي یو د استاد برخه ده او بل د زده کوونکي برخه ده چې استاد ته به په جلا توګه معلومیږي او محصل ته به ګوګل کلاس روم په جلا توګه معلومیږي ګوګل کلاس روم هم په کمپیوټر کې استفاده کېدای شي هم په موبایل کې هم ګوګل کلاس روم ته جلا اپلیکیشن شته چې تقریبا ټول هغه چې دي سره یو شان دي نو زه تاسو ته د کمپیوټر د لارې څخه ګوګل کلاس روم کوم خصوصیات چې دغه تاسو ته ښیم او پاتې شو په موبایل کې هم هماغسې هر څه شته نو راځو پر استاد باندې بحث کوو چې د استاد لیدلوري کوم برخې لري په دې خاطر چې موږ تاسو مجبور یو چې اول د استاد لخوا څخه صنف جوړ شي بیا محصل هغه ته دعوت شي او محصل کوم برخې دي چې هغه مشکې عملي شي نو استاد لومړی څه کولی شي استاد کولی شي چې د درسي موادو خبرتیا او همدا ډول دا کلاس تشکیل پورته کړي هغه د سټریم د لارې په ګوګل کلاس روم کې یو خصوصیات موجود دی د سټریم په نامه چې د سټریم د لارې څخه استاد یا راهنما کوونکی د سیم کولی شي چې سیم ته خبرتیا یا درسي مواد پورته کړي همدا ډول استاد کولی شي چې کورنۍ دندې د کلاس ورک د بټن په کارولو سره سیم یا کلاس روم ته کورنۍ دندې پورته کړي او هغه نشر کړي هغه تر محصلینو پورې ورسوي بله برخه چې ده هغه په ګوګل کلاس روم کې د پیپل په نامه ده چې هغه په سیم کې د زده کوونکو لیدل یا د زده کوونکو اضافه کول یا هم استاد د خپل ځان تر څنګ یو بل استاد یا یو بل رهنما استاد هغه سیم ته اضافه کړي د هغه نه وروسته یو بل بټن موجود دی د ګریډز په نامه په ګریډز کې استاد کولی شي چې محصلینو ته نمرې ورکړي د محصلینو نمرې وویني همدغه د همدې څخه وروسته به موږ او تاسو د کلاس روم تنظیمات وایي تنظیمات هم په سټوډنټ پسې مربوط راځي او هم په استاد پسې په دواړو پسې مربوط راتلی شي هغه تنظیمات به هم د استاد لپاره وایي او هم به د محصل لپاره وایي نو راځو د ګوګل کلاس روم عملي کار ته راځو عملي کار کې یو شی مهم دی موږ تاسو په مخکې ویډیو کې وویل چې ګوګل کلاس روم دپاره د جیمیل اکاونټ درلودل زیات اړین او ضروري دی یعنی موږ تاسو ضرورت لرو جیمیل اکاونټ باید چې ولرو نو زه دا ضروري ګڼم چې وکولی شو چې لومړی یو جیمیل اکاونټ جوړ کړو د جیمیل اکاونټ د جوړولو څخه وروسته به موږ او تاسو بیا په هغه اساس باندې ګوګل کلاس روم جوړ کړو نو زه راځم لومړی یو جیمیل اکاونټ جوړوم چې دې لاره به موږ او تاسو وکولی شو هم به د جیمیل اکاونټ د جوړولو طریقه زده کړو او هم به وکولی شو چې کلاس روم کې دا استفاده کړو نو لومړی دا چې راسو لومړی یو نوی اکاونټ جوړ کړو څو طریقې موجود دي راځو لومړی تاسو وکولی شئ چې څه وکړئ چې جیمیل په ګوګل کې سرچ کړئ کله چې مو جیمیل سرچ کړئ تاسو کولی شئ د کریټ یور ګوګل اکاونټ یا مثال جیمیل اکاونټ کریټ جیمیل اکاونټ د لارې تاسو کولی شئ چې یو جیمیل حساب جوړ کړئ دلته تاسو خپل هغه د کمپنۍ ځینې معلومات درکړي تاسو پر کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ همدا ډول د یو بل لارې څخه هم تاسو کولی شئ که چیرې ستاسو په براوزر کې ستاسو په موبایل کې یو اکاونټ خلاص شي پر هغه اکاونټ باندې کلیک وکړئ ته چې ټوله اکاونټونه ستاسو سره موجود دي هغه ټوله درته خلاصېږي نو د هغه لاره تاسو کولی شئ اډ انادر اکاونټ د لارې څخه تاسو کولی شئ چې هلته څه وکړئ راسئ پر کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ هم تاسو د نوي صفحې دپاره وایي ته یو دوه شیان نور مهم دي یو فار مای سیلف
او to manage my business for myself یوازې ما لپاره او for manage my business تاسو چې کاروبار ولرئ دغه کاروبار د کنټرول لپاره نو چیش کوي for myself باندې کلیک کوي چیش کې نو حساب ورته د نوي حساب د جوړول لپاره صفحه ته خلاصي تاسو ګورئ دواړه سره یو شانتي اوس نور چې هر یو کې موږ تاسو حساب استفاده کوو راځو د یو څخه و استفاده کوو نو اوس موږ تاسو راځو ته د جمیل د حساب د جوړول لپاره فرست نیم دی لاست نیم د هر څه ورکو فرست نیم کې موږ تاسو کولای شئ فرست نیم پښتو ورکوي که په انګلیش ورکوي یس مشکل نشته زه راځم فرست نیم پښتو باندې ورکوم دا چې ځینې پښتو باندې جوړ کو پښتو شخوندم کوي نو زه ورکوم فرست نیم به ورکوم احمد الله او لاست نیم به ورکوم زموږ تر په خوښه باندې ورکوم هلمند به ورکوم هیڅ مشکل نشته چې هر نوم موږ تاسو ورکو خو اوس یو شی مهم دی یو فرست نیم او لاست نیم دی دا د همدغه حساب لپاره لومړی نوم او دوهمي نوم دی او پاتې سو یوزر نیم یعنی استفاده کېدونکی نوم د دغه جمیل لپاره هغه موږ تاسو ته د جمیل اکاونټ یا د ګوګل کمپنی په اتوماتیک ګور موږ ته یو نوم راپورته کوي چې احمد الله HLMND راپورته کوي وای تاسو لپاره دا نوم موږ تاسو ته ودرکو دا دی او دا نومانو موږ تاسو لپاره چې دي موجود دي که تاسو استفاده کوئ تاسو کولی شئ چې د ګوګل کمپنی یا د جمیل د اکاونټ د حساب د کمپنی د خاصه چې دا نوم مستقل همدا نوم استفاده کولی شئ کولی شئ چې بل نوم هم استفاده کوي تاسو خوښه ده چې هر رقم خوښي خو زه به تاسو په خوښ باندې ورکوم خو فان چې په دې ځای کې پښتو نوم ورنکړئ پښتو نوم نه د سره انګلیش نوم ورکوئ روزه نوم ورکوم احمد الله دغه ورکوم احمد الله خدا نوم کېدای شي چې استفاده شوی نو زه ورکوم احمد الله HLD معنا هلمند یو دوه درې همدا نوم ورکوم پاسورډ تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه باندې چې هر رقم پاسورډ تاسو خوښ شي ورکولی شئ خو یو شی مهم دی چې پاسورډ باید چې شي وي کمپلیکس وي کمپلیکس په معنا د چی شي کمپلیکس تاسو ته تشریح کوم کمپلیکس مطلب دا چې زه تاسو ته چې لیکم په دې ځای کې رابسم تاسو ته په دې ځای کې تاسو ګورئ تاسو کمپلیکس په دې معنی چې وزه لیکم ABCD دا خالي حروف دي خو کمپلیکس په دې معنی چې په دې ځای کې هم باید عادات موجود دي او هم ځینې سپیشل کریکټر هم موجود دي یعنی چې شوي تاسو پاسورډ باید دا شان څخه داسې مختلفو حروف څخه جوړ وي یوازې دا نه چې تاسو ورکړئ پاسورډ کې یوازې حروف ورکړئ یا یوازې عادات ورکړئ یا یوازې خاص کریکټرز لکه همدغه آټ توري چې دی ورکړي تاسو مجبور یاست چې کمپلیکس پاسورډ ورکړئ ځکه چې دا د جمیل اکاونټ د خصوصیات څخه دی نو زه راځم پاسورډ ورکوم یو کمپلیکس پاسورډ ورکوم پاسورډ مو حساب ته ورکړئ دا پاسورډ دی دا دواړه پاسورډونه لومړی پاسورډ دی بیا پاسورډ مو سره قبول کړئ که تاسو غواړئ چې دا پاسورډ درته معلوم شي دواړه سره یو شان دي که نه دي پر دا سترګې بټن باندې کلیک وکړئ پاسورډ درته معلومیږي چې څنګه دي نو زه راځم پر نیکسټ باندې کلیک کوم چې وګورو چې زموږ ته حساب جوړیږي که نه جوړیږي نو ورته ماته کېږو به اوس راځو موږ ته ضرورت لرو چې په دې ځای کې یو تلیفون نمبر ورکړو تلیفون نمبر ته موږ ته ضرورت لرو بخښه کوئ نو راځو خبرم پر دې کوله چې پاسورډ د جمیل اکاونټ لپاره یو نمبر ورکو نمبر زموږ او تاسو په خوښه باندې هر یو نمبر چې تاسو ورکوئ تاسو په دې ځای کې نمبر ورکوئ نو راځو یو نمبر ورکوو نمبر مو ورکړئ د نمبر څخه وروسته پر نیکسټ باندې کلیک کوو وروسته هغه نمبر ته یو ویریفیکیشن کود یا میسج راځي د ویریفیکیشن کود ترلاسه کول وروسته دا چې موږ تاسو موبایل ته کود راسي موږ ته دلته دا کود ووهو نو زه دا کود وهم همدا کود ورته راغلی دی د دې کود ووهلو څخه وروسته زه دا ویریفای کوم د ویریفای کولو څخه وروسته موږ تاسو ته وایي چې تاسو جمیل اکاونټ په دې نامه سره جوړ شو او یوزر نیم یې دا دی یو خپل نوم هغه و چې د احمد الله او یوزر نیم دغه نوم دی چې دا به تاسو استفاده کوئ په دې نامه سره استفاده کولی شئ تاسو کولی شئ خپل جمیل اکاونټ استفاده کړئ دا چې جمیل اکاونټ جوړ شو د جمیل اکاونټ د استفاده کولو لپاره اوس موږ تاسو همدغه اخیری مرحله یا څو مرحلې پاتې ولته چې ریکاوري ایمیل غواړي دا ایمیل که تاسو ورکوئ که نور کوئ دا
اوپشنل دی تاسو په خوښه دی او وروسته پاتې سو د برثډے د زیږدن دپاره به تاسو څه کوئ وخت ورکوئ هر څه چې تاسو ورکوئ هغه نو ستاسو خوښه ده زه یو کال ورکوم دا خو یو ډیمو ایمیل دی جوړیږي درېیمه ورځ ده او ما ته یو میاشت ورکوم ډیمو ایمیل دی خالي جوړیږي دومره ضروري نه دی چې زه باید څه ورکړم خیر ته خطا وتلی 1995 به ورکړم او تاسو کولی شئ چې جنډر انتخاب کړئ یعنی د ده حالت چې نر دی ښځه ده که څه دی میل بورډ انتخاب کړه خیر هغه مشکل نشته که میل که فیل خو دا نوم یې ده نر سره ورته دی پر نیکس به کلیک وکړو موږ تاسو میل اکاونټ چې کېږي جوړیږي په دې ځای کې یو څو شیانې تر دې تېرېږو زه ور داخلېږم اوس د ګوګل کمپنۍ د خوا څخه ځینې خصوصیات دي چې هغه د جیمیل حساب دپاره جوړ دي هغه موږ تاسو منو د دې د منلو دپاره اګري دي تاسو کوشش وکړئ چې دا معلومات ټول ووایئ ځکه چې دا د جیمیل د اکاونټ د حساب دپاره دا معلومات لوستل زیات اړین دي دا چې ول چې موږ د جیمیل د اکاونټ په ټولو خصوصیاتو یا د په پالیسیانو باندې پوهېدای سو چې بیا سبا ورځ زیاته واسانتیا راته جوړي نو راځو دا هر څه منو د دې د منلو څخه وروسته به زموږ او تاسو حساب جوړ سي زموږ او تاسو جیمیل حساب جوړ سو نور چې د جیمیل کې نور کوم خصوصیات دي هغه به انشاءالله بیا وروسته وتشریح کړو زموږ اصلي کار د ګوګل کلاس روم څخه سره دی داسې د اصلي موضوع سره نه وتلی نو بیرته خپل اصلي کار ته راشو اوس راځو داسې جیمیل اکاونټ جوړ سو په دې ځای کې د جیمیل اکاونټ مثال خپل انځور دی دغه بغل کې یو بل شی ستا دغه ټکي ټکي تاسو دلته لیکلي ګوګل اپس دلته د ګوګل ټوله پروګرامونه یا اپلیکیشنونه موږ ته راخلاصوي چې د ګوګل د کمپنۍ د لوري څخه دي هغه ټوله موږ ته راخلاصوي تاسو نه پای کې یو جیمیل هم دی نو ښکته راځو په کې ګورو ګوګل کلاس روم موږ ته پیدا کوو کلاس روم باندې کلیک کوو دا چې موږ نوې حساب جوړ کړی څنګه کوای سو چې کلاس روم ته داخل سو دا موضوع به موږ ته اوس په صحیح توګه موږ ته تشریح سي اوس دا دی موږ تاسو رالو کلاس روم ته داخليږو موږ تاسو ته ځینې فیچرز دي مثال په دا ځای کې موږ تاسو کوای شئ موږ ته دا وایي چې تاسو کوای شئ د ګوګل کلاس روم په واسطه باندې تاسو کوای که تاسو راسئ د ګوګل کلاس روم کې پر لرن مور باندې کلیک وکړئ تاسو ته به یو صفحه خلاصه کړي په دې ځای کوای شئ تاسو د ګوګل کلاس روم په اړه باندې ځینې معلومات ووینئ مختلفو معلوماتو کوشش وکړئ چې دا ووینئ او یو بل شی چې تاسو د ګوګل کلاس روم ته داخل شئ نو تاسو به ځینې معلوماتو ضرورت ولرئ مورسي هغه د ګوګل کلاس روم په اړه معلومات او دا چې تاسو ور داخلېږئ تاسو د لپاره د هدایت لپاره ځینې معلومات نو په دې ځای کې هغه معلومات په دې ډول دي مثال تاسو کدا وایي تاسو به کولای شئ چې ډېر ښایسته د کلاس روم څخه استفاده وکړئ نو په دې ځای کې ځینې معلومات دي هم د شاګرد لپاره ځینې معلومات دي د استاد لپاره دي او د همدې ترڅنګ مثال د جی سیټ لپاره چې ځینې تعلیمي برخې استفاده کوي دغه لپاره هم معلومات دي نو موږ تاسو راځو چې خپل حساب ګوګل کلاس روم ته داخلوو کله چې داخل سو حساب ته راسو موږ تر اوسه پورې هیڅ سیم ته نه یو داخل سوي نو موږ به کوشش وکړو چې یو سیم ته چیزو داخل سو سیم ته د داخلېدو دپاره موږ ته خپل کلاس روم همدا هدایت کې وایي کریټ اور جوین یور فرست کلاس که تاسو غواړئ چې کلاس خپله جوړ کړئ یا هم یو کلاس ته داخل سي تاسو به د دې جمع پر یا پر دې علامه چې کوی کلیک کوئ پر چې موږ کله کلیک وکړئ جوین کلاس کله تاسو غواړئ د زده کوونکي په حیث یو کلاس ته داخل سي پر جوین کلاس په کلیک کوئ او غواړئ چې یو کلاس خپله جوړ کړئ هغه رهنما سي یا لارښود په توګه وظیفه ترسره کوي پای کې همکار اوسئ بیا پر کریټ کلاس باندې کلیک کوئ نو زه راځم چې یو موضوع ډېر روښانه چې بیا فکر وي زه همدغه حساب د احمد الله په نامه چې ما جوړ کړي د دې حساب څخه زه د زده کوونکي په حساب باندې استفاده کوم او راځم یو بل حساب زما سره موجود دی هغه حساب څخه د استاد په حساب باندې راځو دې موضوع ته بیا مې اشاره وکړه نو راځم خپل د استاد په حیث چې کوم حساب استفاده کوم هغه د ګل احمد ګیلاني په نامه یو حساب دی زه دا ټول معلومات تاسو ته د زده کړې لپاره درکوم هیله ده چې بل استفاده ورڅخه ونشي نو راځم دې موضوع ته اوس موږ تاسو د زده کوونکي
حساب جوړ کړئ. پای کې موږ تاسو کولی شو د جوین او کریټ له لارې څخه کلاس ته داخل شو. نو راځو د استاد په حیث باندې چې موږ وغواړو یو کلاس جوړ کړو، هغه کې کریټ کلاس هم پر کریټ کلاس باس کوو هم پر جوین کلاس. نو راځو پر کې د استاد له لارې چې کوم سیم جوړیږي هغه پر کریټ کلاس باندې کلیک کړئ. دلته ځینې پالیسیانې دي هغه به موږ تاسو منو پر هغه باندې کنټینیو کلیک کوو. راځو کریټ کلاس لپاره لومړی د سیم نوم ډېر ضروري دی. سیم ته نوم ورکوو، چې هر نوم ورکوو هغه ستاسو خوښ دی. پښتو ورکوئ که انګلیش ورکوئ هغه مشکل نه. نو راځو د کلاس نوم ورکوو. د کلاس نوم ماته ویل چې پښتو وي که په انګلیش هر هیڅ مشکل نه لري. نو موږ راځو پښتو باندې نوم ورکوو. نوم ورکوو کمپیوټر زده کړه. اوس راځو سیکشن، دلته برخه ورته ټاکئ. دا که ورکړئ که ورنه کړئ مهمه نه ده. په سیکشن چې هر شی ستاسو خوښ شي هغه ورته ورکولی شئ. بل سبجیکټ دی، مثال موضوع مو څه شي ده، دلته موضوع ورته او روم هغه سیم نمبر، مثال موږ د سیم نمبر څو دی 12 دی. دا سیکشن او سبجیکټ که ورکوئ ورکړئ، که نه خو وروسته هم تاسو کولی شئ چې ورکړئ. دا اوپشنل دی. راځو پر کریټ کلاس باندې کلیک کوو چې زموږ ته سیم جوړ شي. زموږ او ستاسو سیم جوړ شو. د کمپیوټر زده کړې په نامه هیڅ شاګرد پکې وجود نه لري، صفر سټوډنټس دی. او همدا ډول اوس موږ ته تاسو دې سیم ته داخلیږو. راځو پر دې سیم باندې بحث کوو. کمپیوټر زده کړې سیم ته چې داخل شو، په دې ځای کې موږ تاسو وینو سټریم دی، کلاس ورک دی، پیپل دی او ګریډ دی. همدا ډول د همدې سیم تنظیمات دي. پر دې ټولو باندې ان شاء الله به بحث وکړو. لومړی راځو د دې سیم لپاره مثال ځینې شیان چې مهم دي، هغه کوم خصوصیات چې موږ تاسو کړي هغه دلته ومعلومیږي. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو هایډ یې کړو. او د هغه څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې د دې سیم لپاره تیمز او یو عکس چش کو انتخاب کړو. سلیکټ تیمز تاسو کولی شئ چې خپل په خوښه باندې تیمز ورته انتخاب کړئ. د تیمز په برخه کې موږ تاسو وینو چې مختلف تیمزونه دا چې موږ تاسو سیم د کمپیوټر په اړه دی، د کمپیوټر تیمز ورته انتخابو او سلیکټ تیمز باندې کلیک کوو. همدا تیمز به چې ورته باندې اپلای شي. د هغه څخه وروسته اپلوډ فوټو د سیم لپاره چې مثال موږ تاسو غواړو چې په دې ځای کې یو عکس راشي، هغه موږ کولی شو چې وکړو خپل د کمپیوټر څخه عکس موږ راپورته کړو. خیر هغه اوس موږ نو استفاده کوو. اوس راځو څنګه وکولی شو چې سیم ته زده کوونکي اضافه کړو. نو زموږ ته د سیم لپاره کود دا کود چې کله محصل ته ورکړل شي، د محصل په واک کې ورکړل شي، محصل کولی شي د دې کود له لارې سیم ته داخل شي. او د دې کود د ښودلو لپاره موږ کله چې د ډسپلی بټن باندې کلیک وکړو دا کود موږ ته څه کېږي، موږ ته ښودل کېږي. نو موږ ته ضرورت لرو چې دې کود څخه استفاده وکړو تر څو دا کود خپل محصل ته ورکړو. هغه محصل کولی شي چې د دې کود څخه استفاده وکړي او کلاس ته داخل شي. تاسو وینئ فول سکرین هم اپلای شو. دې څخه وروسته موږ ته ضرورت لرو چې محصل ته کله کود ورکړي چې اوس محصل به راځي دا کود به څه کوي، استفاده کوي به. اوس راځو موږ محصل څوک احمد الله و زده کوونکی یا هم محصل به څه کوي، محصل به راسي پر جوین کلاس باندې به کلیک کوي. محصل چې کله دلته پر جوین کلاس باندې کلیک وکړي، په جوین کلاس کې دلته درته وایي چې د کلاس کود ورکړه. موږ تاسو خو هغه د کلاس کود کله چې محصل ته ورکړل شوی، محصل ضرورت لري چې هغه کلاس کود ته ټایپ کړي. کله چې هغه کلاس کود یې ټایپ کړي، پر جوین باندې کلیک وکړي، دی به سیم ته داخل شي. د کلاس کود په ورکولو سره زده کوونکي وکولی شي چې سیم ته داخل شي. نو اوس پر زده کوونکي باندې زیات بحث نه کوو، زیات بحث د استاد په برخې باندې کوو. اوس راځو د استاد په برخې کې استاد کولی شي چې په پیپل کې اوس راسي وګوري. په پیپل کې چې کوم محصلین ګوره راسي وګورئ چې لومړی احمد الله چې شو داخل شو. یعنې سیم ته د داخلولو یوه لاره هم دا وه چې زده کوونکو ټول ته کود ورکړل شي او د کود له لارې محصل سیم ته داخل شي. بله طریقه هم دا ده چې موږ تاسو وکولی شو خپله محصل ته انویټیشن لینک واستوو. اوس راځو محصل ته دعوت استوو یا انویټیشن استوو. په دې ځای کې موږ پر دې بټن باندې کلیک کوو، انوایټ سټوډنټ باندې کلیک کوو. شاګرد ایمیل په دې ځای کې د شاګرد یا د محصل یا د زده کوونکي ایمیل ورکوو. نو زموږ سره یو بل زده کوونکی یا یو بل زده کوونکی موجود دی، احمد bitguide@gmail.com. اوس دا دی هغه ایمیل موږ ته راپورته کوي. موږ دې زده کوونکي ته دعوت استوو. دلته موږ تاسو کولی شو چې یو څه ورته ولیکو، هر څه چې مثال موږ تاسو ورته لیکو هغه ورته لیکلی شو. انوایټ زه ورته لیکم چې خطا نه وځم.
محصل ته مو دعوت واستوي. اوس هغه محصل دا میسج کتای شي د دې محصل د لارې څخه د دې میسج د لارې څخه هغه زده کوونکي کوای شي سیم ته داخل شي. نو راځو اوس ګورو د احمد په نامه کوم اکاونټ شو هغه محصل ضرورت لري چې خپل اکاونټ وګوري. نو هغه محصل به څه کوي خپل جیمیل به خلاصي هغه ته به یو دعوت راغلی هغه به چې کوي د هغې لارې به کلاسروم ته داخلیږي. نو اوس موږ او تاسو ګورو همدغه زده کوونکي چې د احمد په نامو یو بل د احمد دپاره یو دویمي یو بل جیمیل جوړ پام کوئ چې تاسو ورک نه شئ. دلته یو بل احمد علي دی او هغه بل چې موږ تاسو کړی پښتو باندې احمد لاو. نو دې زده کوونکي ته د کلاس دعوت راستول سوی دی. دلته ورته وایي چې چا تاسو ته دا راستولی دی. نو دی چې کېږي دی کولی شي پر جوین باندې کلیک وکړي او سیم ته داخل شي د جوین له لارې. کله چې پر جوین باندې کلیک وکړي دته به سیم را خلاص شي. نو د احمد علي دپاره په لومړي داسې صفحه خلاص شي وایي دې سیم په داخلېدو سره تاسو په دې سیم کې داخل شي. نو د چې پر کنټینیو باندې کلیک کوي سیم ته به داخلیږي. دا چې احمد علي کلاس ته جوین سو ور داخل سو انویټیشن یې ترلاسه کړي. نو ورته ځینې معلومات درکوي وایي ته کولی شې چې شو کې معلومات سیم ته داخل کړي ورته ګاټ اټ. نو دا هم دوې لارې وایي چې زده کوونکي ول سره دواړو د لارو څخه سیم ته داخل سي. ور تاسو ګورئ زده کوونکي ته دلته څه معلومات ډېر کم ښکاري. نو بیرته راځو د استاد برخې ته راځو. د استاد برخې ته وګورئ احمد علیم کلاس ته اضافه سو. نو اوس که موږ څو غواړو بیا هم یو بل زده کوونکي کلاس ته اضافه کړو. راځو د دې کود په استفادې سره بیا هم یو بل زده کوونکي چې کود یې ترلاسه کړي مثال چې کود ترلاسه کړي هغه کولی شي زه غواړم چې یو بل زده کوونکي هم ډېر په اسانۍ سره کلاس ته داخل کړم. یو بل زده کوونکي دی په نامه د بیټکاټ هلمند په نامه دی. دی هم راځي کلاسروم ته داخلیږي. دا د کلاسروم د داخلېدو یا د جوین تر ټولو اسانه طریقه ده چې خالي کود یا پاسورډ ترلاسه کړي. نو ضرورت نه لري چې دی دته لینک واستل سي یا بل. دا ډېر اسانه دی. مثال دا پرایویټ یا داسې د بیلو کلاسو دپاره کولی شي ډېر اسان داخل جوین کلاس باندې کلیک کړي. په کله چې دلته پاسورډ وي پاسورډ یې والی جوین باندې کلیک وکړئ دی به کلاس ته داخل سي. نو کوم زده کوونکي چې په نامه د په دې نامو هغه هم وکولی شي چې کلاس ته داخل سي. دا چې اوس راځو بیرته د استازو برخې ته. نو یوه خبره چې استادانو ته زیاته مهمه ده داسې سیمپونه چې جوړیږي لکه دا اوس دا ساده سیمپونه دي خالي کود محصل ته وسپارل سي. په ډېره وطنۍ سره محصل یا زده کوونکي کولی شي چې کلاس ته داخل سي. نو دا چې ویډیو زیاته اوږده نه سي نو پر همدا ځای باندې درس درو. نور درس په راتلونکي ویډیو کې ګورو انشاءالله.